السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په قرآن کریم کې څیړنې. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ. دا به مو له موږ سره ډېر احسان وي. د نړۍ له مخکښو پوهانو جوړ شوی ټیم د قرآن کریم ناقص ښودلو په موخه د دغه ستر آسماني کتاب په متن کې د یوې تېروتنې په لټه څېړنې پیل کړې. د حضرت سلیمان علیه السلام کیسې ته ورسېدل. د میږي پر نقل قول یې سترګې ولګېدې چې د حضرت سلیمان علیه السلام د لښکر په لیدلو یې نورو میږیانو ته غږ کړ، ځانونه څنډې ته کړئ څو د سلیمان علیه السلام لښکر تاسو ټوټه نه کړي. لا یحتمنکم. څېړونکي خوښ شول په داسې حال کې چې دا کلمه په عربي ژبه کې یوازې د شیشې ماتېدو لپاره کارول کیږي، خو دلته میږیانو د ځان لپاره کارولې ده. نو د دې تېروتنې له امله کولی شو د قرآن اعزاز تر پښو لاندې راولو. له هغه وروسته یوه اسټرالیایي څېړونکي د خپلو پلټنو په پایله کې وموندله چې د میږي غشا یا بهرنۍ برخه 15 سلنه له شیشې څخه جوړه شوې ده او د همدې معجزې له کشفولو وروسته سمدلاسه مسلمان شو. بل ځای د جاپان هیواد یو څېړنیز ټیم په خوراکي موادو کې د یو ډول ځانګړي پروټین په لټه کې شول چې په ډیره کمه اندازه د انسان او حیوان په مغزو کې تولیدیږي. دغه پروټین د انسان په بدن کې د وینې کلسترول راکمولو، زړه تقویه او زړورتوب لامل ګرځي چې له 80 کلنۍ وروسته یې تولید بندیږي. له زیاتو پلټنو وروسته جاپانیان پوه شول چې دا پروټین یوازې او یوازې په انجیر او زیتون کې موندلی شي او یو انجیر د زیتون 7 برابره پروټین لري. وروسته یو مصري قانونپوه د یوه لیک له لارې دغه څېړنیز ټیم ته یادونه کړې چې الله جل جلاله د قرآن کریم په یو صورت کې پر انجیر او زیتون قسم خوړلی چې د ویټامینونو او پروټینونو غني سرچینه ده. د انجیر نوم په قرآن کې یوازې یو ځل او د زیتون 7 ځله یاد شوی. راځي قرآن په ژوره توګه ولولو او د خپل ژوند رښتینې تګلارې.